زم چې د چا پلار مور یې دا ډېر خوش قسمته دی. بیا به راشي بیا به ما ته وایي مولي صاحب هغه خپې ګورم چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی. زما خپو ته به کښېني، د بل عالم خپو ته به کښېني، خو د دې د لاندې جنت نشته دی. بیا به ګرځي، بیا به مور ګوري او مور به نه ګوري. دغه یوه مور ده چې د دې د خپو د لاندې جنت دی. اسی دی خپو ته کښېنه، اسې وله دا خپې چاپي کوه. وایي مورې نبی علیه السلام صحابي واپس کو چې کور ته ورشه، فإن الجنة تحت رجلها، د مور د خپې د لاندې جنت. ما دې خپو ته لږ پرېږده، 15 منټه مې پرېږده، 10 منټه مې پرېږده. مورې په دنیا کې دقه خپې دي چې د دې د لاندې جنت دی. ما ته بل ځای جنت نه میلاوېږي. جنت د مور په خپو کې میلاوېږي، جنت د مور په خپو کې میلاوېږي. نو د پلار دعا چې کله بچي له غواړي دا نه رد. کوشش کوئ د رمضان نه مخکې دا نیت وکړئ چې زه به ځان بدلوم. صبر به را پکې سیوا کېږي، ترس به را پکې سیوا کېږي. که ترس در کې سیوا نه شو نو روژه دې فایده نه ده کړې. وایي مظلوم دا نه دی چې ته په لار سړی وډبوې، دا ظلم شو. یوازې ظلم دا نه دی، د دې نه بل غټ ظلم شته، د دې نه بله غټه مظلومه شته چې کور کې د روژه ماتې ټیمي او زنانه تنور ته ولاړې، انغري ته ولاړې، د اور ګرمۍ ته ولاړې او چې روټۍ تیارې تاله ماښام. انسان نه دی، د خدای بنده نه دی. که مالګه روټۍ کې سیوا شوله یا کمه شوله، یا روټۍ وختي شوله یا ناوخته شوله، خیر دی که نه. نه، دې د روژه ماتې ټیمي او د روژې اذان شروع شي روژه ماتېږي او دې په سالن کې یا مالګه کمه ده او یا ډېره ده او په بیبي باندې را باندې کړي د روژه ماتې ټیمي. زه هم ویرېږه، یو مظلوم هم ده یو روژه دار هم ده. د روژه دار هم الله دعا نه رد کړي، د مظلوم هم نه رد کړي. هسې نه چې د روژه ماتې ټیم ته خو روژه ماته کې جومات ته راللې او په دغه ټیم کې ته په جومات کې ولاړې او کور کې دې بیبي لا رب ته لاس اوچت کړی. دا مظلومه ده. اوس واتق دعوة المظلوم، د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی. وایي ربه زما انتقام به تې کله الې، ربه زما تپوس به تې کله کوي. او دې راغلی دی په اول صف کې اوږدو ته راوتم، ولاړ دی او جانماز یې ځان ته خور کړی دی، خو کور بیبي لپې اوچتې کړي د خلاف. هلته شکایت درج کېږي، هلته د مظلومې ښځې خیره وختله، د رب او د خیرو په منځ کې پرده نشته. رب ته چې د مظلوم خیره وختله، رب ورته وایي فبعزتي، زما دې په خپل عزت قسمي، زما دې په خپل جلال قسمي چې امداد به دې کوم او انتقام به دې کوم. موږ ماښام روژه ماتو، جومات کې ناست یو، خبر نه یو چې زما د لاسه زما څو تنه خلاف لاس اوچتي رب ته، څو تنه زما خلاف رب ته لاس اوچتېږي. د روژه ماتي په ټیم کې ما ته خیري کېږي، دې نه خبرې. روژه ماتي په ټیم خو ما ته خیري کېږي، زما خلاف لاسونه اوچتېږي. د خیرې الله قبولي نه کړي چېرته. واتق